درد دلې کړه دلې زړه حال چا زه غالګي چې زما خاون پاخ رسیدلې زه چې داخل وګورم زه په ځان تنگ راشم چې ځان مړ کم چې او کوم په ځان باندې دا ژوند دی نو زه وګورم داسې ورځ راشي 3 میاشتو کې غوښه نه ګوري جاړي چورګوړی راته واخله زما سره وس نه داسې بدې ورځې کوي د درد دلې کړه دلې زړه حال چاته وایم د درد دلې کړه دلې زړه حال چاته وایم مست شاهونه د سلګي کړم په ژړا ژړایا مست شاهونه د سلګي کړم په ژړا ژړایا دلته تا دې ژوند کې انا زور دلې زړه حال چاته وایم دا دې خیمه دی تا د ژوند حالات دی د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو مقدم محل دغه کورنۍ ته راغلی استو چې ډېر ځپېدلي ټکېدلي حالات کې دي او موږ سره ملتیا وکړي تر اخره ویډیو وګورئ او له دې د پر ژوند معلومات تاسو پورې موږ رسوو ښه خورې دا د ژوند قصه دې وکړه یا د ژوند حالات دې ووایه او مشکلات دي دا مشکل دغه واړه بچي مې راته پاتې دي نه د خوراکي څه لرو نه د دې هغه څه لرو دا باران چې شي ټوله خیمه هم ساسي د اوبو لاندې سوری نه لرو سفر هم لیدلې د وس هم نه رسېږي بس دغه واړه بچي پاتې او خپل هم ځوانه ښځه یم چې ته تللی هم نشم دې کور کې ناست یم ورته که یې خوري که نه صبر الله ته کوم بس دا بچي مې دي چې باران شي جاړي راته ډوډۍ غواړي کته غواړي داسې ورځ راشي 3 میاشتو کې غوښه نه ګوري جاړي چورګوړی راته واخله زما سره وس نه داسې بدې ورځې کوي بس دغه خیمه کې پراته دي الله رضا ده نو څه به وکړو دغلته پراته دغه بچیان مې راته ځورېږي زه خپله هم ځورېږم خپله هم ورته مریضه شم چې دوی جاړي راته ښه خوراک غواړي ښه لباس غواړي وایي د خلکو شته زمونږ نشته دغه ژوند دی نو دغه کړاو ژوند دی پکې شپې تېروو دغه ماشومان چې مکتب کې شي دغه ښه ده چې بیرون ماشومان ګورم خپله مې زړه ور واخلي چې دا ماشومان به زما مکتب کې اندې جوړې شي زه خپله سرپرست نه لرم چې دې باندې باید څوک پام وکړي چې راته مکتبو کې وایي چې دغه سرپناه راته پیدا کړي زه خپله که چېرته کور کې کار پیدا شي کوم که کار نه کور کې ناست د کورونو کې کالي مالي مینځمه بیا چې کار نه کور کې ناست دي نو دغه زه وایم چې موږ سره له کومک وشي د بار ملکونه دا زما د ماشومانو سرپرستي په سر واخلي او دغه سرپناه ځای موږ ته لږ پیدا کړي دغه به زموږ تېنه ډېره هیله ده او ډېره طبقو تېنه لرو او دغه دا ګور دا سوری هم نه لرو سوري ته مس نشته دا مرکې ټول ماشومان سوځېږي همدې سفر لاندې بیا همدې سفر لاندې زموږ ژوند دی دغه سفر چې دی ښه 15 کاله کېږي چې زما خاون پاخ رسېدلی زه چې داخل وګورم زه په ځان تنګه راشم چې ځان مړ کړم چې شي او کوم په ځان باندې چې دا ماشومان مې هېڅکله دوی ته نه درس ویلی نه ښه وګرځېدل نه ښه واغوسته چې اختر شي ما ته جاړي چې ما ته لباس راکوي چپلکې راکوي خلک ځي مکتبو ته زه په ځان تنګه راشم زه یم چې ځان مړ کړم چې شی وکړم دلې کړه دلې زړه حال چاته وایم د درد د حاجي نور خیریه بنسټ مینوالو دم مهال موږ دغه کورنۍ ته د حاجي نور خیریه بنسټ له مټه چې څه وسي و موږ مرسته وکړو او نور دیدو سره موږ ملتیا تاسو به کوئ چې حالام دنیا او آخرت ښایسته کړي او پر دغسې چوپاړ کړي او پر دغسې کږدۍ لاندې ژوند کوي نورې تاسو هم غږ واورئ چې دی په کوم حالات کې بوغ دی ښه خورکۍ دا چې د حاجي نور خیریه بنسټ له مخې دا کومک در سره وشو څه احساسوئ موږ ډېر ښه احساسوو چې یو څو ورځې به شي خو موږ ته دغه هغه وکړي چې موږ دا بچي مې ډېر خوار زار دي باید لږ کومک ورسره وکړي چې دا لږ هغه شي سم شي او لږ د خلکو د خبرو خلاص شي خیر د پلاستیک مې زوی ټولی خپل هم په دې کړاو کې روح چې دا بچیان مې لږ مکتب ته روح شي زمونږ سرپرستي واخلي خیر دی لږ به خدای در سره ښه وکړي خیره بنسټ خدای آباد لري موږ سره د کومک وکړي زمونږ دا مشکلات ډېر زیات دی او زه غواړم چې موږ سره نور کومک هم وکړي چې دا بچیان مې مکتبو ته ورسېږي او دا بچیان مې نور کړاو سره مخ نه شي ډېر جاړي هر وخت جاړي زما خپل هم دا یو ځای بل ځای کار کوم خو وس مې نه رسېږي زمونږ دغه هیله او طبقو د تېنه چې موږ سره نور کومک هم وکړي دا ژوند مې لږ را جوړ شي ژوند مې مخ ته لاړ شي او دغه زمونږ هغه دی نو نور به څه وکړو مونږ نو دغه هغه کې روخي دغه ژوند دی نور څه وکړو
واړه واړه بچي م پاتې دي په بې سرپرستۍ کې بې کورونو بې هغه کې ژوند مرم سوځوي سپاره نه لرو وس نه لرو هېڅ شی هم نه لرو چې مریضان شي خوار زاري هر څه ته احتیاجي دغه کورنۍ ډېر دردېدلی ځپېدلی کورنۍ دی تاسو یې د ژوند حالات هم دغه دی موږ تاسو پورې ورسوو او غږ هم موږ تاسو پورې ورسوو که دنیا او آخرت هم ښایسته کوئ نور دغه کورنۍ سره چې چا مرسته وکړو الله تعالی یې دنیا او آخرت ښایسته کوي او دغه ژی دی چې تاسو د ثواب ګټلو چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ جارم شم مننه کورم ودان زام دا واپسی راتا سموا یا تر پایا بسم